دوستانو که چیرې تاسو یو چا په واتساپ کې بلاک کړی یاست او تاسو هغه کس ته په واتساپ کې میسج نشئ ورلېږلی نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ په واتساپ کې بلاک کس ته بلاک نمبر ته میسج ورولېږئ. یعنې دوستانو هغه کس به تاسو په واتساپ کې بلاک کړی یاست خو بیا به هم تاسو وکولی شئ چې هغه کس ته ستاسو په هغه بلاک نمبر باندې ستاسو په هغه بلاک واتساپ باندې بیرته میسج ورولېږئ. نو خوندوره طریقه ده. کوم چیرې ویډیو خوښه سوه ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو دغه طریقه 100% کار کوي. زه تاسو ته په ګارنټي سره درښیم. زه ستاسو له مخه په دغه یو واتساپ کې دغه بل واتساپ بلاک کوم او بیا بیرته له دغه بل واتساپ څخه دغه بلاک واتساپ ته او دغه بلاک نمبر ته میسج رالېږم. نو اوس مثال دوستانو دغه ستاسو موبایل ده او دغه ستاسو د ملګري موبایل ده. اوس مثال تاسو دلته په واتساپ کې میسجان سره کوئ. زه راغلم د واتساپ مې خلاص کړئ. اوس مثال ما دلته هاي ورته راولېږئ دغه ما سینډ کړئ. ګوره دغه واتساپ میسج دلته راغلی. نو اوس مثال دوی هم له تاسو سره میسجان کوي او تاسو هم دلته میسجان ورسره کوئ. اوس مثال دغه کس راغلی تاسو یې بلاک کړئ. ګوره زه راغلم دا بل واتساپ مې بلاک کړئ. دغه ما بلاک کړئ. اوس مثال دغه ستاسو ملګری و تاسو یې بلاک کړئ. اوس ګوره که چیرې تاسو میسج ورولېږئ هغه میسج سینډ سي خو دلته ګوره سنګل ټیک ورسره راځي. یو خو سنګل ټیک ورسره راځي او بل ګوره کله بیا تاسو د دې په پروفایل پکچر باندې کلیک وکړئ هغه پروفایل پکچر هم ختم سو ځکه دغه کس تاسو بلاک کاست. نو اوس دوستانو زه تاسو ته طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ چې له دغه یوه واتساپ څخه دغه بلاک واتساپ ته میسج ولېږئ. نو دې لپاره به سمپله تاسو د خپل ملګري موبایل در واخلئ. موږ د خپل ملګري په واتساپ کې یو سټینګ کوو. کله چې دغه سټینګ موږ د دې په واتساپ کې وکړو له هغه بعد دغه سټینګ موږ بیرته د دې له واتساپ څخه ډیلیټوو. یعنې بیا به تاسو ته ستاسو د ملګري هم سر نه در خلاصېږي. ستاسو د ما په واتساپ کې کوم سټینګ وکړئ تاسو د ما په واتساپ باندې کوم چم وکړئ. یا که چیرې دوستانو تاسو په یوه موبایل کې دوه واتساپ استعمالوئ نو بیا تاسو دغه سټینګ په دغه دویم واتساپ کې هم کولی شئ. نو بیا دویم موبایل ته هیڅ ضرورت نشته. نو یوه طریقه یې ده که چیرې په دغه دویم واتساپ کې کوئ دغه طریقه ده. یا که چیرې تاسو سره دویم واتساپ نه وي نو دغه سټینګ به بیا تاسو د خپل ملګري په واتساپ کې کوئ. نو تاسو به سمپله بیا تاسو د خپل ملګري واتساپ خلاص کړئ. کله تاسو د خپل ملګري واتساپ خلاص کړئ په دا کونج کې 3 ډاټ اپشن ده. په دغه 3 ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه 3 ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ په نیو ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیو ګروپ باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسو ګروپ جوړ کړئ. په ګروپ کې به دوستانو دغه نمبر هم تاسو ورواچوئ او دغه بل بلاک نمبر هم ورواچوئ. دواړه نمبران به تاسو دغه ګروپ ته ورواچوئ. نو زه راځم دوستانو دلته هغه دواړه نمبران ورښیم. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې ما دلته دواړه نمبران سلیکټ کړو. دواړه نمبران مې وروښول. کله چې تاسو دواړه نمبران وروښایاست لاندې نیکسټ بټن ده. په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ګروپ ته نوم ورکړئ. هر کوم نوم چې مې ګروپ ته ورکوئ هغه نوم ورکړئ خو خپل نوم ورکړئ. مثال دلته زه خنجي ورکوم تاسو هر نوم وي هغه نوم تاسو ورکړئ. نو کله چې تاسو هغه نوم ورکړئ لاندې ټیک مارک بټن ده. په ټیک مارک بټن باندې کلیک وکړئ. یا که چیرې تاسو غواړئ چې پروفایل پکچر په ودروئ تصویر په ودروئ تصویر هم پورته په درولی شئ نو لاندې ټیک مارک بټن ده. په ټیک مارک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې دلته له موږ سره ګروپ جوړ شو. نو اوس به دوستانو دلته تاسو دوه کاره وکړئ. اول بیرته به دوستانو تاسو د خپل ملګري په واتساپ کې دا ګروپ خلاص کړئ. دغه ګروپ اول وار تاسو دلته ایگزیټ کړئ. یعنې له دغه ګروپ څخه به تاسو خپل ملګری وباسئ. دویم تاسو دغه ګروپ به تاسو د دې په موبایل کې ډیلیټ کړئ. کله چې تاسو دغه ګروپ د دې په موبایل کې ډیلیټ کړئ نو اوس به تاسو د ملګري هیڅ سر نه خلاصېږي. تاسو اوس موږ په واتساپ کې ګروپ جوړ کړی و څه شی مې کړی و ځکه هغه ټول ګروپ موږ د دې له واتساپ څخه ډیلیټ کړئ. نو اوس راځم په دغه موبایل کې بیا واتساپ خلاصوم. ګوره ما واتساپ خلاص کړئ. زه بیا دلته د ده نمبر ته میسج ورلېږم. ګوره دا میسج ما سینډ کړئ. دغه میسج دلته نه ورځي ځکه د زه بلاک کړی یم. هلته ګوره سنګل ټیک را روان ده. او که چیرې زه بیرته شاته راسم دلته ګوره د خانجي په نامه یو ګروپ جوړ شوی ده. په دغه ګروپ کې ګوره خالی ما و دی بل هېڅوک هم نشته. نو د دغه ګروپ په ذریعه سره زه دلته میسج لیکلی شم. ما په دې ګروپ کې ګوره دلته های ورولېږئ. ګوره دا ما ور سینډ کړئ. دغه میسج ګوره دلته دته راغلی. ګوره دوستان تاسو کتلی شئ په دغه ګروپ تاسو خالي خپل پروفایل ولګوئ بیا خو بیخي سر نه خلاصېږي. نو ګوره دلته اوس دویم تاسو ته میسج رالیږلی شي تاسو هم میسج ورکولی شئ. او که زه چیرې بیا د ده نمبر ته راسم ګوره د ده نمبر ته اوس هم زه میسج دغه نشم لیږلی ځکه هلته ده زه بلاک کړی یم. خو د دغه ګروپ په ذریعه سره دوستانو زه له ده سره میسجان کولی شم. ګوره زه بیا رالم خانجي ګروپ ته. دغه ګروپ ما خلاص کړئ. ګوره زه بیا دته میسج رالیږم. ګوره دا میسج دته راغلی. نو دغه رقم دوستانو د دغه ګروپ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې بلاک نمبر ته میسج ولېږئ. خالي دوستانو په دغه ګروپ باندې تاسو خپل پروفایل پکچر ودروئ. په خپل نامه یې جوړ کړئ. نو هلته بیا هم دته خپل نوم را روان وي. که چیرې دی له دغه ګروپ څخه ځان وباسي یا دغه ګروپ پرېږدي دوستانو تاسو بیا بل ګروپ جوړولی شئ.
دغه رقم طریقه ورسره کولی شئ او دغه طریقې په ذریعه سره بیا تاسو دغه بلاک واتساپ ته بلاک نمبر ته میسج لیکلی شئ. نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولی شو په واتساپ کې بلاک نمبر ته بلاک واتساپ ته میسج ولیږو. کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو ملایق په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.